السلام علیکم، جوړ په خیر. خدای دې وکړي چې وخت مو په خیر سره راپیل کړی وي. زموږ ستاسو د نن ورځې درس البته دوم لیکچر دوی نو د پاور اپ 3 چې په تیر درس کې مو پر ټایم فریم باندې خبرې کړې وې چې مارکیټ کې په ایسټي ستراتیژي کې تر ټولو مهم چې دی هغه ټایم فریم دی او د هغه څخه وروسته بیا پاور اپ 3 ماډل دی او همداسې نور بیا مخته پسې ځو. نو نن دویم درس دی چې پر پاور اپ 3 باندې خبرې کوو چې پاور اپ 3 څنګه ماډل دی او څه رقم کار پکې کولی شو. صحیح ده. نو لږ به تفصیلا دلته بحث پر وکړو، د هغه څخه به وروسته بیا ولاړ شو چارټ ته. ګورې د ورځې په شروع کې یا د ټایم فریم په شروع کې همداسې نور کله چې مارکیټ زموږ سره یو رینج باکس ته ولوېدی ان رینج شو، یعنې په داسې رینج باکس کې کله چې مارکیټ قرار ودرلودی په دغه ناحیه کې بیا موږ تاسو ته نه ده پکار چې انټري وکړو. دا چې زما په کمپیوټر کې نه پوهېږم مشکل پیدا شوی دی ریکارډینګ کې، خو اواز نه باسي. انشاءالله مشکل به حل کړم، خو نن مې په موبایل کې ویډیو درته جوړه کړه. نو کله چې مارکیټ زموږ تاسو سره په داسې رینج حالات کې ولوېدی کنسولیډیشن، د هغه څخه وروسته بیا مارکیټ یو طرف ته حرکت کوي، یعنې یا لاندې یا لوړ. صحیح ده. کله چې لوړ حرکت وکړي دغه ته اکسپینیشن ویل کېږي. کنسولیډیشن، اکسپینیشن، دوباره د بیرته راګرځي. دلته زموږ سره یو فیډاري چې یا اډر بلاک یا بریکر بلاک یا اف ای جي یا داسې هر څه چې پراته دي، دوباره د بیرته هغه ته راګرځي او د هغه څخه وروسته بیا حرکت کوي بای سایډ ته. صحیح ده. نو دلته ما یو بل مثال ورکړی دی چې عنوان مې د وخت له ورته لیکلی دی ځکه چې بیا وخت نه وي. ماډل دی زموږ سره پاور اف 3. صحیح ده. پاور اف 3 چې په اول سر کې کله چې مارکیټ په رینج حالات کې کله چې مارکیټ قرار ولري کنسولیډیشن ورته وایي. کنسولیډیشن یعنې په داسې صورت کې موږ تاسو نه ده پکار چې مارکیټ ته داخل شو. کله چې دغه رینج باکس مات شو مارکیټ یو طرف ته حرکت وکړي، یعنې بای سایډ ته یا سیل سایډ ته، د هغه څخه وروسته بیا موږ تاسو ورسره یوځای کېږو. ګوره مارکیټ په کنسولیډیشن حالات کې قرار لري. کنسولیډیشن، اکسپینیشن یعنې لوړ طرف ته حرکت وکړي. ته صبر زه دا داسې کړم. صحیح. کنسولیډیشن یعنې مارکیټ په رینج حالات کې قرار لري. د هغه څخه وروسته اکسپینیشن یعنې مارکیټ یو طرف ته حرکت وکړي. دغه لیکوریټي چې دلته پرته وه دا ټوله مات شوه، یعنې دلته که چیرې د خلکو سټاپ لاسونه پرته وه هغه یې ټوله واخیسته. صحیح ده. نو مارکیټ دې خوا ته حرکت وکړي اکسپینیشن، د هغه څخه وروسته بیا لاندې حرکت راوکړي ریټریسمنټ، یعنې دلته که چیرې زموږ سره اډر بلاک پروت و یا بریکر بلاک و یا اف ای جي و یا انورژن اف ای جي همداسې وغیره نور شیان چې پرته وه، نو مارکیټ راځي په هغې کې ټریپ کوي. د هغه څخه وروسته بیا موږ په دغه ټایم فریم یا کوچني ټایم فریم ته ځو، بیا ورسره یوځای کېږو د بای دپاره. نو مارکیټ چې کله ریټریسمنټ وکړي د هغه څخه وروسته بیا دوباره څه شي کړی دی ریټریسمنټ چې وکړي بیا ریورزل وکړي، یعنې د بای طرف خوا ته ولاړ. صحیح ده. کنسولیډیشن، اکسپینیشن، ریټریسمنټ، ریورزل. د دې ماډل نوم څه دی؟ پاور اف 3. د دې څخه یو سکرین شاټ هم واخلئ او پر دې باندې کار وکړئ. همداسې د سیل لپاره همداسې دی. صحیح ده. یعنې یو شی دی، فرق نه کوي بای او سیل. کله چې مارکیټ په رینج حالات کې کنسولیډیشن د هغه څخه وروسته اکسپینیشن کوي، یعنې لاندې طرف ته حرکت کوي، دغه رینج باکس چې کله مات کوي دې ته ویل کېږي اکسپینیشن. کله چې اکسپینیشن وشو د هغه څخه وروسته بیا ریټریسمنټ کېږي، یعنې دوباره بیرته راګرځي په دغه فیډاري کې ټیپ کېږي. د فیډاري څخه وروسته بیا دې څه شي کېږي لاندې راځي، یعنې ریټریسمنټ، ریورزل. انشاءالله تر دغه ځایه پورې به پوه شوي یاست. راځو په عملي چارټ کې بیا درته تشریح کړم. ګوره مارکیټ په دا ځای کې زموږ سره په رینج حالات کې دی، دې ته موږ تاسو وایي کنسولیډیشن. صحیح دی. کنسولیډیشن د هغه څخه وروسته مارکیټ څه شي کړی دی اکسپینیشن، یعنې لاندې طرف ته راغلی دی. کله چې ډېر دی خو مطلب راغلی دی. صحیح ده. مارکیټ کنسولیډیشن دی، بیا اکسپینیشن دی، یعنې لاندې طرف ته راغلی دی.
البته دا فرق نه کوي که یو ټایم که 1 منټ وي که 15 منټ وي که 15 منټ وي که 1 اور یا 4 اور هېڅ فرق نه کوي، خو مطلب سیم یو شی دی. خو کوښښ وکړئ په 15 منټاو یا یو ساعته په همدې کې ډېر ګورئ په 4 اور کې، ځکه 1 منټ کې ډېری وخت تاسو اوس کار مه کوئ ځکه هغه ډېر زیات ریسکي دی. نو مارکیټ په کنسالیډیشن حالات کې دی، د هغه څخه وروسته ایکسپینشن کړی دی چې رینج مات کړی دی، دوباره بیرته مارکیټ ګرځېدلی دی ریټریسمنټ، یعنې دوباره بیرته مارکیټ وګرځېدی. چې څه وکړه پی ډي ار ته ولاړې، هلته چې زموږ سره چې پی ډي ار پرته ده اډر بلاک، زموږ سره دغه اډر بلاک پروت دی چې مارکیټ باید ورته راشي او ورته راغلی هم دی. صحیح ده، مارکیټ بیرته ورته راغلی دی. دلته چې کله مارکیټ په دغه اډر بلاک کې ټیپ شو، بیا موږ تاسو کوچني ټایم فریم ته، که چېرته په غټ ټایم فریم کې بیا کولی شئ چې کوچني ټایم فریم ته ولاړ شئ، اول ته خپل هغه سټپ ځان ته کلیر کړو، بیا ورسره یوځای شئ د سیل لپاره. مارکیټ ټیپ شوی، د هغه څخه وروسته بیا لاندې حرکت کړی دی ریټریسمنټ ریورزل. صحیح ده، دوباره بیرته بیا ریورزل کړی دی. نو زه به ولاړ شم کوچني ټایم فریم ته. ګوره په هغه ټایم فریم کې خو دلته رینج باکس و. صحیح ده، رینج باکس و. کله چې مارکیټ لاندې راشوه شو، لاندې راغلی، ایکسپینشن یې وکړي، دوباره بیرته وګرځېدي، ریټریسمنټ یې وکړي. دلته په غټ ټایم فریم کې په 4 اور کې زموږ سره دلته څه شو، هغه اډر بلاک و. صحیح ده، دلته زموږ سره دغه اډر بلاک چې موږ تاسو مارک کړی دی، د هغه څخه وروسته مارکیټ چې کله د دغه اډر بلاک څخه لاندې، ګوره په اډر بلاک کې ټیپ شو، د اډر بلاک څخه بیرته لاندې څه شو، څو راشوه شو، دلته زموږ سره روان دی چینج کې، یعنې مارکیټ سټیک شډي راکوي ام اس اس. کله چې موږ سره روان بیرته کلیر شو د سیل لپاره، یعنې موږ تاسو ځو کوچني ټایم فریم ته، کله چې زموږ تاسو سره روان چینج شو، دوباره بیرته بیا مارکیټ راغلی دی چې ام اس اس یې راکوي، یعنې موږ تاسو ښه تایید راکوو چې نور مارکیټ لاندې ځي. زموږ سره بیا دغه اډر بلاک دی، این اډر بلاک هم را سره پروت دی، بریکر بلاک هم دی، انورژن دغه اف ای جی هم پرته ده نه، ګوره دا اف ای جی ده زموږ سره اډر بلاک شو، بریکر بلاک شو نه. مارکیټ دوباره راغلی، د 1 اور په دغه اډر بلاک ټیپ شو، د دغه اډر بلاک څخه د 50% څخه بیلو موږ ته کلوزینګ نه دی راکړی. صحیح ده، یعنې لاندې څو وارې راته کلوز شوی دی. انټري پر کوو، سټاپ لاس به مو دا هی، ټي پی به مو دغه سوینګ لوی. صحیح ده، همداسې د بای دپاره هم همداسې دی. ګوره مارکیټ چې کله زموږ سره په رینج حالات کې کنسالیډیشن، صبر زه غټ ټایم فریم ته ولاړ شم، مارکیټ زموږ سره دلته کنسالیډیشن دی، زه به یو ځل دا ریموو کړم. یعنې مارکیټ دلته زموږ سره کنسالیډیشن دی، پر رینج حالات کې دی، د هغه څخه وروسته مارکیټ ایکسپینشن کړی دی د بای طرف ته. صحیح ده، د بای طرف ته مارکیټ حرکت وکړي، ایکسپینشن یې هغه رینج باکس یې مات کړی، کله ورکړ ډېر خو هغه ایکسپینشن یې وکړي، دوباره بیرته بیا مارکیټ راوګرځېدی. مارکیټ راغلی چیرته ته، پی ډي ار ته راغلی، زموږ سره اډر بلاک پروت دی. مارکیټ دی پی ډي ار ته راغلی، دغه اډر بلاک ته، دغه تور کینډل وینه، دغه اډر بلاک ته مارکیټ راغلی، ټریپ شو. کله چې دی دا ټریپ شو، ډایرکټ موږ تاسو څه کېږو، ځکه موږ اوس په غټ ټایم فریم کې یو، کوچني ټایم فریم ته ځو. کوچني ټایم فریم ته چې کله راغلو، بیا موږ اوس دوباره بله تاییدي غواړو چې د مارکیټ روان راته چینج شي. صحیح ده، ام اس اس څخه وروسته بیا مارکیټ راغلی دی، زموږ سره دغه اډر بلاک دی، مارکیټ راغلی په دغه اډر بلاک ټیپ شو، دوباره بیا د 50% څخه بیلو لاندې کلوزینګ نه دی راکړی. صحیح ده، ګوره
دوباره چې کله بیا ټیپ شو بیا موږ تاسو دلته انټرو ورسره کوو که داسې دلته موږ او تاسو بخښنه دا به مو سټاپ لاس وي دغه سوینګ های به مو څه شي ټیپي صحیح ده کنسالیډیشن ایکسپینشن ریټریسمنټ ریورزل نو انشاءالله تر دغه ځای پورې به پوه سوي یاست پر دغه باندې کار وکړئ تر سره عملي یې کړئ نو په راتلونکي درس کې به د مارکیټ پر روند باندې کار وکړو تر بیا ښه وخت ښې چارې